وعلیکم السلام. وروره ښه شکر دی. خپله ښه؟ شکر دی الله احسان دی. وروره یو پوښتنه درنه وکړم. وروره 2 پوښتنې خو وکړه. وروره پوښتنه مې دا کوله چې په دې سره ګرمۍ کې په دې حقه روژه کې ته لګیا یې دلته په پټي کې کار کوې، تا ته د ورځې څو روپۍ درکوي؟ وروره ما ته د ورځې 200 روپۍ راکوي. 200 روپۍ؟ نو په 200 روپۍ نن سبا څه شی کېږي؟ او بیا ته دا 200 روپۍ په څه شي مصرفوي؟ 50 روپۍ په ځان مصرفوم، 50 روپۍ قرض ورکوم، او 50 روپۍ په ما چا قرض دی هغې کې خلاصوم، او 50 روپۍ سیند کې خطا کوم. په سیند کې خطا کې قرض کې ورکې؟ وروره زه ستا په مطلب پوه نه شوم، که لږې واضح راته ووایې. رورجانه مطلب مې دا دی چې 50 روپۍ په خپل ځان او په خپلې مېرمنې مصرفوم، او 50 روپۍ په خپل اولاد مصرفوم، یعنی قرض ورکوم کله چې زه سپین ږیره شم او بیرته یې په ما مصرف کړي، او 50 روپۍ په خپل مور او پلار مصرفوم، یعنی قرض یې خلاصوم چې د ماشومتوب نه یې تر اوسه پورې په ما مصرف کړي دي، او 50 روپۍ غریب او فقیر ته ورکوم، یعنی سیند کې خطا کوم چې په دې دنیا ترنه هېڅ قسم اجر او بدله نه غواړه. وروره که ستا خوښه زه به دا کار وکړم. سمه ده وروره روژه ماتي ته ایسار شه ما سره بیا به لاړ شي. نه خیر شي کور ودان.